د ترجمې او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من په اوومه سپاره کې د سورة المائده 95 نمبر آیت پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې خبره دا بیانېده چې د حرم خپل عزت دی او ځکه ورته حرم ویلی کېږي، نو د حرم په حدودو کې ښکار کول منع دي. ورسره د احرام خپل عزت دی چې یو سړی کله دغه دوه ټوکي لنګ او صادر واچوي که نه او د عمرې او د حج اراده یي، نو دی هم بیا د بعضو خبرو خصوصي خیال ساتي. یو پکې دا ده چې دی به په حالات د احرام کې ښکار نه کوي. ای تفصیل بیان شوی چې د ښکار نه مراد د کم څاروي ښکار به نه کوي. بیا دا مسله بیان شو که چېرته اوس یو سړی قصدن دا کار وکړي، راولګېد او ښکار یې وکړو د حرم په حدودو کې، نو یا په حالت د احرام کې، نو دې جرمانه څه ده؟ دا خبره بیان شوې. اوس په دې روان آیت کې دا خبره الله رب العزت بیانوي چې صحیح ده د وچې ښکار هغه خو په تاسو باندې منع شو حرم کې او په حالت د احرام کې. هر چې ښکار د دریاب دی، د اوبو دی، نو هغه جایز دی. ښکار دا د الله احسان دی. په حالت د احرام کې که یو سړی په دریاب کې یا اوبو کې ښکار کوي، ځان له د اوبو یو ځناور نیسي، نو دا څه دی؟ دا جایز دی. دا د الله احسان او رحم دی، ځکه یې دلته ذکر کوي. بل دې دپاره ذکر کوي چې مثلا دغه روانه چې په حالت د احرام کې کم ښکار حرام دی، کم حلال دی، نو دا ستاسو لپاره حلال دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم احل لكم صید البحر، حلال کړی شوی دی تاسو لره ښکار د دریاب، وطعامه متاعا لکم، او خوراک د هغې دپاره د فایدې ستاسو، وللسیاره او د قافلې والو دپاره. حلال کړی شوی دی ښکار د دریاب او خوراک د هغې. خوراک د دریاب کوم دی چې هغه څه چې د دریاب کې په خپله مړ شوی او د اوبو د سر ته راختلی، دا ته خوړی شي. او ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د دریاب مرداره هغه حلال، هغه مهی مړ دی د اوبو په سر پروت دی، ته خوړی شي. او ښکار یې واضح دی چې ته ژوندی رانیسي. ولی سیاره او د قافلې والو دپاره، په سفر باندې یو سړی رواني، د هغوی دپاره. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، او حرام کړی شوی دی په تاسو ښکار د وچې تر څو چې یی تاسو په احرام کې. په احرام کې چې یی نو ښکار د وچې هغه به تاسو څه دی؟ هغه به تاسو حرام دی. ګوره اوبو کې چې کوم حیوانات دي که نه، دا به دوه قسمه دي. یو خو مهی دی چې ونګه یې پېژني، بل د مهي نه علاوه. مهی دا خو حلال دی، دې کې خو څه شک نشته. بیا د مهي کې دنه اقسام دي او د دا نوم دی. او مهي نه علاوه اوبو کې چې څه دي دا حلال دی او که نه. دا مسله خو اول یاده کوي چې د اوبو مرداره هغه حلاله ده. لکه حدیث کې دا راځي، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام احمد راوړی دی او نورو کتابونو کې دی، چې یو کس راغی په رسول وسلم پسې، یا رسول الله انا نرکب البحر، موږ دریاب کې سفرې ډېرې کوو او موږ سره اوبه لګي، ځان سره چې کومې اوبه موږ د سکو اخیستې هغه لګي. اوس که دغه اوبه چې کوم موږ د سکو دپاره وړو هغې باندې اودس سردام وکړو نو تږي کېږو. انتوضأ
بماء البحر د دریاب په اوبو باندې موږ اودس چاردام کولی شو که نه؟ سوال دا دی. رسول صلی الله علیه وسلم ولې د دې مسلې جواب ورکو، زیاتي خبره ورته وکړه. یو دا چې هو الطهور ماؤه، دریاب اوبه پاکې دي، په دې اودس چاردام غسل هر څه کولی شي. الحل میتته، او په دې کې چې کوم حیوان مړ شي چې هغه د اوبو وي نو هغه حلال دی. لکه اوس وچه کې بیزه، ګډه، اوښ، غوا، میخه دا حلال دي که، خو که دی مړ شي پخپله نشي خوړی، مردار دی. خو که مهی پخپله مړ شي د اوبو په سر پروت وي روایله ویې دا رسول وسلم حدیث کې دا هم ویلي دي، وی زمونږ دپاره احلت لنا میتتان، دو مردارې، دو هغه څاروي، هغه حیوانات چې مړه شي پخپله، دا مطلب دی، دا زموږ دپاره حلال دي. الحوت والجراد، مهی او مولخ، مهی او مولخ. ښه، دا بله مسله موږ ذکر کړې وه په حالات د احرام کې د ښکار چې دا د وچ ښکار هغه حرام. بیا د یاد دهانۍ دپاره او دلته یو فایده به کوم ذکر کوو اهمه. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو قتاده رضی الله عنه، وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د حج دپاره روان شو نو بعضو ملګرو ته یې دا ووایي چې خذو ساحل البحر، تاسو موږ سره یو ځای مه ځئ، تاسو د دریاب په غاړه داسې سفر وکئ راشئ. بیا به یو ځای شو نو ټولو احرام واچو سوای د ابو قتاده د احرام نه واچو. نو دوی زنګلي خره ولیدو په لاره کې، او دا مسله ما ذکر کړې وه، زنګلي خر او کورنی خر. نو به ده پې حمله کړه او یو یې ترې ونیو. به چې کله دوی راجمع شو د خوراک دپاره نو بعضو پکې دا ووي چې موږ به ښکار خورو او موږ په حالات د احرام کې د سوال دی، موږ خو حالت د احرام کې ښکار څنګه خورو؟ نو باقي غوښه یې ونه خوړه، هغه یې راوچته کړه او رسول وسلم پسې چې رالو هغه ته یې خبره وکړه، یا رسول الله دا مسله ده. هغه ورته امنکم احد امر ابا قتاده، تاسو کې چا ابو قتاده ته ویلي چې ته ښکار وکړه، یا اشاره یې ورته کړې وه داسې په سترګو کې یا په لاسونو چې ته ښکار وکړه؟ هغه وویل نه، نو یې بیا یې خورئ. مسله د دې نه دا راووته ما بیانوله څه هغه دا چې کله په حالات د احرام کې هغه یو کس کار کړی چې هغه په احرام کې نه دی او ته ورسره پکې شریک نه یې، شرط دا دی نو ته د دغه ښکار نه خوراک کولی شي، ځکه چې دا ستا دپاره نه دی شوی، ستا په مشوره نه دی، ستا په اشاره نه دی، ته دې خوراک کولی شي. خو که ته ورته ووایې، ته اشاره ورکړې، ته پکې شریک یې، نو بیا یې نشي خوړی. دا خو دې شوره کې ته چې ښکار وکړې، لکه زه یو کس ته یم چې یاره دغه څاروی زما دپاره ښکار که، نو خو زما په امر دی، اصل کې کار لکه ما چې کړی. نو دا یو فایده ورسره یاده کوي چې په حالت د احرام کې هغه ښکار نه ته خوراک کولی شي چې هغه ستا دپاره نه وي، ستا په اشاره نه وي، ستا په مشوره نه وي شوی او ستا په امر نه وي شوی، د هغې نه ته خوراک کولی شي. ورسره دا مسله یاده کوي په دریاب کې چې څه دي دا ټول حلال دي سوای د یو څو شیزونو نه. بعض علماو دا ویلي وي صرف دریاب کې چې دی مهی حلال دی، دا چا ویلي؟ رسول وسلم عامه خبره کړې ده، عامه خبره. حرام پکې څه دي؟ د هغې مباره کې بعض حدیثونه خاص راغلي چې اوبو کې دا حرام دی، دا حرام ده، بس دلته حرام دي، باقي ټول حلال دي. لکه چیندخ باره کې حدیث دی چې چیندخ حرام دی، مگرمچ دا حرام دی باره کې حدیث راغلی، بلکې دا قاعده والا هغه حیوان چې په وچه حرام دی هغه په اوبو کې حرام دی. دا اوس درېیمه خبره شو، چیندخ او مگرمچ او هغه حیوان چې په وچه حرام دی. لکه سپی په وچه کې حرام دی، د اوبو سپي مي ایته د اوبو سپی ویلی کېږي. اسلام چې اوبو کې هر څه حلال دي، د اوبو د سپی حلال دی که نه؟ موږ دا حرام دی. ولې حرام دی؟ ځکه چې هلته دی په وچه کې حرام دی. ښه د اوبو خنزیر، د اوبو خنزیر هم شته چې هغه اوبو کې ژوند تېروي،
اکثر ژوند هغه به اوبو کې نو موږ به وګورو چې وچه کې دی حرام دی چې وچه کې دی حرام دی دلته هم دی حرام دی او داسې به شي بیا صح د دې نه علاوه چې سم په دریاب کې دي هغه څه دي هغه حلال دي د الله رب العزت رحم کړی په موږ باندې د ځان نه بیا مسله ګرانول چې دا داسې او دا دغه او دا ګوتې وال نه دي په کار په هغه دلایلو کې چې د قرآن او حدیث واضح دلایل موږ ته راورسي اوس رسول صلی وسلم دې کس له جواب ورکوه او د هغه کار څه په دریاب کې سفر په دریاب کې سفرونه چې کیده ته دا مسله ډېره راځي دی وږي کیدی شي رسول صلی وسلم ورته د دریاب مرداره حلاله ده که چېرته د مهي نه علاوه هر شی حرام وي بیا به رسول وسلم دا خبره کړې وه چې ګوره د دریاب مهی صرف حلال دی مهی موږ هغې ته وایو هغه اوږد شي صرف دقه یو شی حلال دی او نور ټول حرام دي ځکه دا پیغمبر دی امت ته مسله بیانوي بله دا کوم کس چې تپوس کې هغه جاهل دی درېیمه د هغه د دې سره واسطه ده دریاب کې سفرونه کې د هغه دې ته ضرورت راځي رسول وسلم ورته دا تفصیل نه دی کړی نو ځکه خلاصه د مسلې هغه دا ده چې دریاب کې هر شی حلال دی چې هغه د اوبو وي دریاب کې هر شی مطلب دا د وچې نه اوس یو ځناور تللی د وچې نه اوبو ته ولیدلی بل ویا اوبو کې مو ونیو نه هغه خو اصل کې د څه دی هغه د وچې دی وچې د اوبو وي سوای دغه دوه درې خبرو ته به ګورې هغه ما ذکر کړي دغه حرام دي د هغې نه علاوه چې څه دریاب کې دي هغه حلال دي ولله الحمد